کابل ښار کې د اوبو رسولو د دولتي شرکت له لوري د ژورو څاګانو لپاره د لمریزې برېښنا سیستم فعال شو. د کابل ښار په څو ګڼ مېشتو سیمو کې دغه پروژې پلي کېږي ترڅو ښاریانو ته په ارزانه بیه او اسانه توګه پاکې اوبه ورسول شي. این پروژه در ساحات مختلف شهر کابل تطبیق شده که پروژه سولرسازی است. استفاده از سولرها شده که در مجموع 1635 تخته سولر نصب گردیده که توسط او تقریبا 800 کیلووات برق تولید میشه که هزینه از این پروژه در مجموع 72 میلیون افغانی بوده. در نتیجه تکمیل شدن از این پروژه مشکل کمبود برق که قبلا ما با اون مواجه بودیم، این مشکل به کلی انشالله برطرف میشه و ما میتونیم از امکانات موجودی که آبهای موجودی که داریم این را به وجه بهتر و خوبترش به همشهریان عزیز خود توضیح بکنیم. دغه پروژې پیل د خواجه رواش د بولاکونو له یو ګڼ مېشتې سیمې پیل شو چې د پرانیستلو په مراسمو کې مسؤلین وویل ډیر ژر به د کابل ښار لپاره د پاکو اوبو رسولو په برخه کې بنسټیز کارونه ترسره شي او د پنجشیر څخه به کابل ښار ته د اوبو د لیږد پروسه پیل شي. در آینده ما بتوانیم که بر تمام شهر کابل به اندازه کافی و طور معیاری آب پاک و صحی توزیع کنیم. البته از اثر تغییرات اقلیمی که قبلا من ذکر کردم آبهای زیرزمینی رو به خشکیدن است، ولی راه بدیل را ما بر از او انتخاب کردیم که همان استفاده از آبهای سطحی است. خصوصا برای شهر کابل انتقال آب از دریای پنجشیر یک پروژه بسیار حیاتی و مهمی است که شبانه روزی ما به خاطر شروع از این پروژه کوشش خود را انداختیم. همیشه ما تلاش کردیم با مقامات امارت اسلامی با تمام جوانبی که در این پروژه داخل هستند در ارتباط هستیم و کوشش نهایی ما جریان دارد که بخیر در آینده بسیار نزدیک پروژه آب سطحی انتقال از دریای پنجشیر به شهر کابل را انشالله آغاز بکنیم. و حلقې څاګانې دي یو لیفت سټیشن ده چې د ښار په مختلفو ساحو کې له دې نه ګټه اخیستل سوې ده. زمونږ 8 زونونه دي توزیع او 4 پروژې دي. په 8 زونونو کې تقریبا په 15 زونو کې درغلي او په یو پروژه کې او دا ډیره لویه ساحه په کار لري. در حال چې دا موږ تاسو اوس په سترګو وینئ چې دا امکانات اوس موجود سو. دا امکانات موجود سو نو په دې ارتباط زه ریاست د ابرسانی د کابل رئیس ګومینه او امیر صاحب د ابرسانی د زون 8 نه په ډیر درنښت مننه کوم چې په دې ارتباط باندې دوی ته کوشش وکړه تفل تلاش وکړه او دغه پروژه سر ته ورسوله. در نصفه های شب وقتی که پایپ ها سوراخ می شود خراب می شود در نصف شب می آیند بیچاره زحمت می کشن. الله تعالی اجر جزیل برشان نصیب بگردانه. تشکر می کنم از مسئولینی که این پروسه را راه اندازی کردن تا اینجا رسانیدن و امروز در مراسم افتتاحیه این پروسه اشتراک داریم. الله تعالی به همهشان اجر جزیل نصیب بگردانه. د یادونې وړ ده چې دغه پروژه د 2 میلیونو افغانیو په لګښت سره د کابل ښار په 7 زونونو کې فعاله شوې چې 1615 سولر او د لمریزې برېښنا د تولید اړوند وسایل پکې شتون لري چې 140,000 کسانو ته به د پاکو اوبو رسولو اسانتیاوې ورسره برابرې شي.